د قرآن کریم د ترجمې یوسل او دولسم درس د النساء سورت او اول آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی یا ایها الناس، اے انسانانو، اتقو، تاسو ویریږئ، ربکم، د خپل رب څخه، الذي، هغه رب، خلقکم، چې هغه جل جلاله تاسو پیدا کړي یاستئ، من نفس واحدة، د یو نفس څخه، د یو شخص څخه، د آدم علیه السلام څخه، وخلق، او هغه جل جلاله پیدا کړه، وخلق، او اول هغه جل جلاله پیدا کړه، منها، د آدم علیه السلام څخه، زوجها، د هغه ښځه، حوا علیه السلام، وبث، او خواره یې کړل په ځمکه کې، منهما، د دې دواړو، یعنی آدم علیه السلام او حوا علیه السلام څخه، رجالا، نران، کثیرا، ډیر، ونساء، او ښځې ډیرې، واتقوا، او وویریږئ، الله، د الله تعالی څخه، الذي، هغه الله تعالی، تساءلون، چې تاسو سوال کوئ یو د بل نه، یا خپل حقونه غواړئ یو د بل نه، به، په نوم د هغه جل جلاله سره، والارحام، او وویریږئ د پرې کولو د خپلوۍ څخه، ان الله، بشک الله تعالی، کان علیکم رقیبا، په تاسو باندې نگران دی، په تاسو باندې ساتونکی دی، چې هر څه کوئ الله تعالی مو ګوري، نو هر څه چې کوئ په دې یقین سره کوئ چې الله تعالی ته ښکارو، دا هر څه ریکارډ کیږي او خامخا پوښتنه او حساب را سره کیږي. یعنی الله تعالی انسان د اول څخه انسان پیدا کړی دی، او د اول انسان آدم علیه السلام څخه د غیر زوجی تکثر په واسطه د هغه ښځه حوا علیه السلام پیدا کړه، او د آدم او حوا علیهم السلام څخه د زوجی تکثر په واسطه نور انسانان، ښځې او نران پیدا کړل، او د همدې زوجی تکثر په واسطه نسل مخکې ځي او زیاتیږي. یعنی انسان نه د یوې حجرې یا بکټریا د ارتقا په واسطه منځته راغلی دی، او نه د شادي د نسل څخه دی، لکه ملحدینو چې د انسان د پیدا کېدلو پسې کومه خیالي قصه جوړه کړې ده، چې اول په خټو کې یوه حجره یا بکټریا پیدا شوه، او بیا د ارتقا په واسطه د دې حجرې څخه ماهیان جوړ شو، ماهیان د اوبو څخه وچې ته راووتل، ریپټایل یعنی شمشتۍ،
کروکوډایل، څرموښکۍ، کربوڼي وغیره ترې جوړ شول. فکر وکئ چې ماهیان پرته د اوبو څخه ژوندي پاتې کیږي. خو په هر ترتیب نوره قصه داسې ده چې بیا دې شیانو لاسونه خوځول شروع کړل، په لاسونو یې بڼکې را وختلې، وزرونه ترې جوړ شو او په مرغانو بدل شو. یو وخت په ځمکه باندې واښه خلاص شو. وزو کوشش کولو چې د ونو پاڼې وخوري، نو اورمیږونه یې اوږده شو او د وزو څخه زرافې جوړې شوې، او بالاخره شادي او د شادي د ارتقا څخه انسان جوړ شو. یعنی د داروین پیروان انسانان د شادي ارتقایی شکل ګڼي او بیا دی خیالي او بی ثبوته قصې ته ساینس وایي. لیکن د قرآن کریم دا مبارک آیات د داروین د پیروانو او ملحدینو په دې خیالي قصه باندې رد کوي. یعنی انسان د اول نه الله تعالی انسان پیدا کړی وو او د هغه څخه د هغه جوړه یا ښځه او بیا د دوی دواړو څخه د انسانانو نسل په دنیا کې خور کړو. او فرمایي و آتو او ای د یتیمانو ولیانو تاسو ورکړئ الیتاما یتیمانو ته اموالهم د اغوی مالونه. یعنی کله چې ځوانان شي او د مال د اخیستلو قابل شي، ولا تتبدلوا او مبدلوي الخبیثه ناپاکه بالطیب په پاک باندې. یعنی د یتیمانو ښه مالونه د خپلو خرابو مالونو سره مبدلوي، ځکه چې د یتیمانو مالونه تاسو ته حرام او ناپاکه دي، او ستاسو خپل مالونه تاسو ته حلال او پاک دي. نو که د یتیم مال ستاسو د مال څخه قیمتي او ښه وي او هغه د خپل خراب او کم قیمته مال سره بدل کړئ، نو په حقیقت کې تاسو خپل حلال او پاک مال اگر چې ارزښت به کم وي، د یتیم د مال سره چې ستاسو د پاره حرام او ناپاکه دی بدلوي، اگر چې قیمت او ارزښت به زیات وي. ولا تأکلوا او مخورئ اموالهم د اغوی مالونه الی اموالکم د خپلو مالونو سره. یعنی چې د یتیم مال د خپل مال سره ګډ کړئ او په دې چل د یتیم مال وخورئ. یعنی ولی ته د ګډولو اجازه شته، خو مال ته به نقصان نه رسوئ. ولی ته د مال د ګډولو اجازه شته ده، خو د یتیم مال ته به نقصان نه رسوي. البته که ولی غریب وي، نو دا بیله خبره ده چې د عرف او رواج سره سم په جایز او روا ډول د یتیم د ساتنې په مقابل کې د هغه مال وخوري. انه بشک دغه د یتیم مال خوړل کان حوبا کبیره لویه ګناه ده. د جاهلیت په زمانه کې به هغه یتیمانې جنکیانې چې ښایسته به هم وي او مالدارې به هم وي، نو ولیانو به ورسره واده کولو، او هغه چې ښایسته به نه وي او مالدارې به وي، نو ولی د دې دپاره چې مال د لاسه ونه وځي، نو د مال دپاره به ورسره واده کولو، خو د زړه مینه به ورسره نه وه. نو الله تعالی فرمایي وان او که خفتم تاسو ویریږئ الله تقسطو
چې عدالت به ونشئ کولی فی الیتاما د یتیمانو جنکیانو په حق کې، یعنی چې نه به د زړه څخه ورسره مینه وکئ او نه به یې نور حقوق سم ورکئ. نو که دا ویره در سره او دا کار نشئ کولی، فنکحو نو بیا نکاح وکئ ما هغو ښځو سره طابه چې خوښې وي لکم تاسو ته من النساء د ښځو نه، یعنی د یتیمانو جنکیانو سره چې د زړه نه مو خوښې نه وي، صرف د مال دپاره واده مه کوئ چې د واده نه وروسته بیا ورته د ښځې په سترګه نه ګورئ. نو دا ظلم مه کوئ او د هغو ښځو سره واده وکئ چې ستاسو خوښې وي، تر څو راتلونکی عمر مو سره خوشحاله تیر شي. مثنا نو د نورو ښځو نه مثنا دوه وثلاثه یا درې وثلاثه یا درې ورباع یا څلور، یعنی د نورو ښځو سره د یوې نه تر څلورو پورې د شریعت مطابق نکاح کولی شئ. فإن او که چیرته خفتم تاسو ویریږئ د دې خبرې نه الله تعدلو چې عدالت او انصاف به ونه کولی شئ د یوې نه په زیاتو ښځو کې، فواحدة نو صرف یوه ښځه نکاح کولی شئ، یعنی د عدالت او انصاف نه کولو په صورت کې، د عدالت او انصاف نه کولو په صورت کې په اسلام کې د یوې نه د زیاتو ښځو کولو اجازه قطعا نشته دی. او که څوک د یوې څخه زیاتې ښځې وکړي او د شریعت مطابق عدالت او انصاف ونه کړي، نو د قبر څخه به داسې راجګیږي چې نیم وجود به فلج وي. فکر وکئ د حشر میدان ته به داسې رواني چې په یوه پښه به ټوپونه وهي، د خولې نه به لاړې بهیږي، یوه خوا سترګه او خوله به یې کږه وي، لاس به یې زنګیږي. کله چې د حشر میدان ته ورسیږي، په همدې فلج ځان به 50,000 کلونه د حشر د میدان په ګرمه ځمکه باندې ټوپونه وهي او ګرځي به. نو که په دې عذاب سره د ګناه څخه پاک شي خو ښه، او که پاک نشي نو د پاتې ګناه د پاکولو او عذاب ورکولو د پاره به یې جهنم ته لیږي. الله تعالی دې مونږ او تاسو وساتي، آمین. او ما ملکت یا هغه وینځي چې مالکان دي ایمانکم خلاسونه ستاسو د هغوی، یعنی هغه وینځي چې تاسو د هغوی مالکان یاستئ ستاسو د پاره کافي دي. باید ووایو چې د قرآن د نازلېدو نه مخکې او د قرآن کریم د نازلېدو په وخت کې، یعنی د جهالت په زمانه کې او د کفر په تیارو کې، په ټوله دنیا کې د غلامۍ دورانو، انسانانو به د الله تعالی د بندگانو نه د نرانو څخه غلامان او د ښځو څخه به وینځې جوړولې، د حیواناتو په شان سلوک به ورسره کولو، د عامو انسانانو په شان حقونه یې نه ورکول. خو اسلام په تدریجي ډول دا بد او خراب رواج د جامعې څخه ختم کړو. غلامانو او وینځو ته حقونه ورکړل او خلک د هغوی ازادولو ته تلقین او تشویق کړل، او د ډیرو ګناهونو
معاف کېدلې د غلام او وینځې د آزادولو په بدل کې اعلان کړل، تر څو چې دا بد کار په ټولنه کې ختم شي. ذالک دا د یوې ښځې سره نکاح کول یا په وینځو باندې اکتفا کول ادنا نږدې دي دیتا الله تعولو چې ظلم ونه کړئ او یو طرف ته متمایل نشئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.